السلام علیکم. زه یم عظیم چینل بیا تاسو سره مخاطب یم نوې موضوع سره له نوې ډېره ښایسته ویډیو سره چې د اسلام په باره کې ده او هر مسلمان ته پکار ده دا ویډیو تر اخره پورې وګوري او نیک اعمال ځینې پور ځینې زده کړي او زما دا وړوکی چینل دی دا در سره لایک او سبسکرایب کړئ. زه د ویډیو په طرف له ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بی بی عائشہ دا خلق چې د قیامت په ورځ را پاسي کنه حفاتن عراتن عرلن دا به بربند ټول را رواني میدان محشر ته خپیاب لخپیب چا سره به پیزاروم دی ښه دا کپڑے برا سره نه ښه دا صادری بنی دا پګړې بنی اس پم دی حفاتن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربند به میدان محشر ته را روان دي سخت منظر به دا خلق پر رواني میدان محشر ته برا ټولېږي ړومبې به چاته کپړې غوست ړومبې به کپړې چاته میلاویږي په آخرت کې به د ټولو نه ړومبې کپړې ابراهیم علیه السلام ته میلاویږي د ټولو نه ړومبې زمونږ ستاسو نیکه ابراهیم علیه السلام ته به کپړې میلاو شي نو بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته وایي الله حبیبه خلق به یو بل ته خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینا خلق به یو بل ته نه ګوري وي نبی بی عائشہ اب دسی حالتی کنا چې د خلقو د سترګې به دسی په بره ختلی بعضی وخت کې سړی ناشنا شي وي د سترګې په ځای ودرېږي د سترګې د خلقو نه دي دا به دسی غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي یومئذ شأن یغنی هغه ورځ به د خلقو یو حالت به هر سړی به خدای زما بس کیږي ما ته تله لګي دلته به نبی علیہ السلام ولاړي دلته به آدم علیہ السلام ولاړي دلته به کرامن کاتبین او دعل کتاب او عمل نامې به راوړي به درته داسې کېږي دلته به کتابو لګي دلته آدم علیہ السلام دلته نبی علیہ السلام او تا به پیش کړي چې را مخې ته شه او چې دې عمل نامه ویني دی به چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عمل نامې خو زمان نه رکوټې ګناه پرېښېدنلو او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لاره کتلم او په ښځه مې نظر ولګېد دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوي دي مې د پلانکي سړي کپړې لنډې دي دته وګوره او هغه هم په ګناه کې لیکل شوي الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خو نه رکوټې ګناه پرېښې دی او نه غټ ګناه پرېښې خدایا ما بس خو عمل نامه کوله شوه داسې یو لویه صفه به ورته کوله شي یو ګناه به ښکاره کېږي یو ګناه الله اکبر داسې سخته ورځ پرته ده مړه زامن المال والبنون په زامنو داسې ډېر مه دوکه کېږئ ښه زینت الحیات الدنیا الله وایي دا د دنیا زینت دی په دې ړمک لکوئ ښه په دې ړمک لکوئ ځان له د آخرت ګټو کې د دواړو جهانو سردار فرمایي ښه وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي ښه چې د الله د یری د وجې نه د هغه د سترګې نه اوښکه وبهیږي صرف د الله د یری نه د الله لویي ورته یاد شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دې ویریږي د یری د الله د وجې نه په جړه شي داسې د اوښکه را روانه شي چې دا اوښکه د الله د یری د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع سړی پی د څاروي نه الوشي دا پی دوباره غولانس ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیہ السلام وایي دوباره غولانس ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یري نه اوښکه توی کړي دا جهنم ته نشي تلی ښه چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلانکې د پلانکي زوی وفات شو نن به په پلانکي ټیم جنازه وای زما جنازه ووتله خلق را له غسل راکوي څوک مې په یو طرف پړی څوک په بل طرف څوک وایي ما وله کفن راوړی دی څوک وایي ما وله راوړی څوک وایي زه وله پیټۍ جوړوم څوک وایي سترګې غړېدلې دي څوک وایي دا رنګ یې تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزي مه وړئ په قلاره قلاره یې وړئ موتو قبل ان تماتو نبی علیہ السلام وایي د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې ځان مړ تصور کړه چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نه و کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی
اوس پسې چل کوم او قبر ته کوس کړم حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملائک را لار ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته آخرت یادو ځان ته آخرت یادو نبی علیہ السلام فرمائی کہ ما تصپت دا کدا تاسو تا معلوم شو لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا خندا بڑیرا کم کئی او جڑا بڑیرا سیوا ستاسو چې خندا سیوا دا او جڑام کم دا کامیاب نه البا کامیابی کی چی دا دی سترگی نه اوخ کډیر بیگی جڑا ډیر شي او خندا کم شي او دین نبی علیہ السلام فرمائی چې په کوم سړی باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده کنه په دې وجودي دوړه ولګېده فی سبیل الله په لار د الله کې وتلې او په دې وجودي دوړه ولګېدله په دې وجودي دوړه ولګېدله نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی غبار جهنم دخان جهنم دا لوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګې نه لګي چې په کم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو د الله په لار کې سفر شروع کړي د آخرت فکر شروع کړي ځان له د آخرت ګټې شروع کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تاسو کو وی حضرت ژوند د څنګه تیریږي وی نیم پریل کې او نیم په جیل کې وی نیم می پریل کې وته د دین د پاره سفر کوم او چې د ریل نو کوزیګه مجونی ولې یم وی نیم پریل کې او نیم په جیل کې وی نیم عمر پریل کې لاړو نیم عمر می په جیل کې لاړ بس ژوند دې تیر یو ورځ دې جیل کنه په جیل کې تلاوت شروع چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کړ یو انګريز پسې راغی شاده طرف ولا پملا لاس دی عطا الله شاه اے عطا الله شاه بس ک نور د تلاوت مکوا په ما کې د جړه طاقت نور ختم کو زنور جړلې نشم چې هغه تلاوت شروع کو دلته انګريز په جړه شو پری ود د جړه د وجنه جړه په کې طاقت ختم کو نو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه پملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې د نور د جړه طاقت ختم کو دا خلقو دا آخرت تپاره ټولی سفر وی یا جیل دی او یا ریل دی وی نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ دا ژوند دی تیریږي ښا بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي ښا چې د الله پر رضا کې تیر شي نو بهتره وي یو ورځ تقریر کوه عطا الله شاه بخاری رحمت الله چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو حدیث بار باران ته وکتل وی بارانا یا تو ورېږه او یا به عطا الله شاه ورېږي وی دواړه نشو ورېدی ښا کو تا ته ضرورت ډیری ستا ضرورت ډیری خو ته ورېږه زه بس کوم او کو زما د تقریر ضرورت ډیری نو باران ته ودرېږه وی چې دې بار وکتل اوس خبره کولو سره کته کولو एकदम باران ودرېد او ماسختنی تقریر شروع کو د سارا پوری قوم ته تقریر کو خپل وجودونه او خپل بچی او دنیا هر سید الله د دین نه قربان کړ شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکاو مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماء لګ بدو وایو قدرې صرف بس چې یو څو لکۍ پوری وتړو ښا یو څو تصویرانی په فیسبوک ورکو بس دغه کار دی قدرې صرف دغه تناسب چې عالم نه بدی زي تصویر کټکو صرف او عجیب ظلم دا کو چې دا پګړی پکې راولو نو پدی زي د عالم تصویر کټکی او په خر پوری تړي صرف دا کار دی د نوجوانانو کار دی کار د علماء توهین د دې کار دی کار زو ما سره کینا ما سره لګي خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو ناغه کسانو ګوره کنه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجودي زخمی ټوټلی وجود زخمی ټوټلی وجود امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نو جته کړي د دې سی چل کړو دا چل دی سکړیو ته صرف کینا بس یو سو پشموزی پوری تړه په فیسبوک بس تړه پوری ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کو بس مونږ د علما به صبر کو ته تړه یو ورځ برازي ان شاء الله که خیر ان شاء الله او به ویني که خیر نو چې غسل ولا ورکو دا وجود ټول زخمی نو دی چې دا ولی زخمی دی ودا تپوس په د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نو کو شیخ العرب والعجم داغه نه تپوس کو دای شاګردو دیو سره په جیل کې وو چې د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نه تپوس کو هغه ورته وای دا زما د استاد رازو
په ژوندانه مې نه ښکاره کړی، خو ما دی چې کله په جیل کې و که نه ما به دله اوبه ګرمولې. د شپې به حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوبه داسې په وجود پورې ونیولې داسې چې د تهجد ټیم براتونو د اوبو هغه یخوالی به یې مات کړی. حضرت ته به یې پیش کړی هو ته په دې تهجد وکړه. دا علما پیژندلي دي، دا د علماو ماضي کتلې ده، صرف هسې خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوده پاتې شو چې اوبه حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته، هغه اوبه یخې وې. وی حسین احمد دا اوبه یخې دي؟ وی دا اوبه هره ورځ یخي حضرت، دا تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ دا حضرت ما په خپل وجود پورې نیولي نو زما د وجود ګرمایش دا یخ مات کی زی تعالی درکړم. نو ایمان به دې کله ناکله جدا کو په جیل کې خان توري اوبه اسیری مالټا تپوس کوي تپوس چې دا په کوم جیل کې وي دې به ایمان کله ناکله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنگ به زیړ شوی و، رنگ به زیړ شوی. ما ته ورځ تپوس کو چې دا رنگ دی ولې زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې را دی ولې نو رنگ دی زیړ شوی. ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي د غوخي بوی در ترازی ما چې آو وی چې دا مال ریمانټونه راکې دا زما د غوخي بوی تا ترازی هم خدا راز به مخکاره کینا زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي. نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دا دله په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړی. ځان له خو اخرت آباد که کنه دنیا خو اسی دنیا را المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دا یو خبره مسلمه یاد کوي، مسلمه ځان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا. یاد ساتئ چې د علماو توهین مکوئ، هغه په هر میدان کې دي، خدا عالم توهین مکوئ. دا په دنیا کې د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ او برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلکه خبره کوم ګوره سبا به جاړي په دې دنیا کې به جاړي چې دا مې څه کړیو. نو د علماو د توهین د جبې راون غاړي، لاسونه راون غاړي، خپل بچی راون غاړي. وای علما د قوم خیر خوا دي. په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خو نه وکم زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مصلی ودرېږي او قوم ته غلطه خو نه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه. دا مصلی د چاوا دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی خان دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري وروب په وغورځید وی نبی علیہ السلام را ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام نو سیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نوی ته ولی زما د بابا په منبر تقریر ک اترا کوش وی دا خبره درته چا کړی نه مخ په خبره د زما د بابا منبر نه لري خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې درې پاونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې درېمه پاونه کې نصبر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په دویمه پاونه کې نه د مرګه پوری په درېمه پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په درېمه پاونه کې نه په دې دویمه ابوبکر صدیق ناس خو دسی ادب او احترام صحابه ویزو خېجه تقریر پې کوه دا بیا کېناست تقریر شروع کو خلقو ته وی دا راکوز زکه شوما چې د چا د بابا منبر وغیرہ ته وی چې مکه په تقریر جوړا کوش اوس راته بیا وی چې زکه و په جو بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا په تقریر کوما دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت ته څنګه چې ستا سنت تپوس کېږي دسی به زمونږ د علماو د دې منبروم تپوس کېږي خا د دې مصلی برانم کېږي. الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس د کلمې به بار پرتی او دی به په دې سي ګرځي په کلمو به دې سي ګرځي غیر چا پیر خلق مولا راشي به چې هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې خېخي خبرې کوي ته خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې دا کوي او دا م کوي دې ورته هغه یم کنه ا تقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یم کنه نو دا ولې دې ورته ما به تاسو ته وی او په خپل به مې په عمل نه کوونن مې دا حال
خدای زمون عمل نصیب کړي خدای مونږ خو وایو خدایا د دې خلقو چې په مونږ علماو کم ګمان دی خدایا مونږ هغه شانتې جوړ کړي خدایا دی وی دا نیکان دي خدایا د دې نیت دا دی خدایا مونږ دې ته مختورن کوي نه په دنیا او په آخرت کې خدایا مونږ باندې داسې حالت مراولې خدایا زمونږ د ټولو آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا دنیا کې د چا څه پریشانی دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رشتې نشته دي رشتې شته دي خدایا خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکې یا الله د چا رشتې نه د جوړ رشتې نیکانې رشتې ولا ورکې خدایا یا الله د بچي د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکران کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانې په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي ښا ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې که خدایا دې علماو سره چې دا څومره خلق مینه کوي مونږ سره کوي نورو سره کوي خدایا د عامه او د کمانه راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي خدایا او مونږ له راشي خدایا مونږ سره هیڅ نشته دی خدایا ته ول د دواړو جانو خوشاله ورکې یا الله دا مینه د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي خدایا چې دا سترګې پټ شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاد کړي خدایا دا پری چې به صحابه په پیغمبر مېونو خدایا دې سی پری په علماو باندې خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې خدایا بچی حافظان او عالمان کې خدایا زمون آخرت آباد کې اللهم صل علی سیدنا ته زموږ د نننۍ ورځې ویډیو ستاسو سره وکړه تر اخره پورې کور مو ودان یو جان مننه مطلب ډېره ښایسته موضوع باندې زموږ ویډیو والا او زما دا وړوکی چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ نور خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې دا خبره یو د الله تعالی یو نیک اسلامي پیغام دی چې نورو مسلمانانو پورې ورسیږي یو جان مننه ستاسو زما ویډیو ته ټیم ورکړو ملایو ژبره نیکسټ ویډیو سره